هماغه ورور محترم اختر محمد بله پوښتنه کړې ده د پیدایښت څخه 7 ورځې وروسته د ماشومې نجلۍ سر خریل څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه د نجلۍ د هلک سر په اول کې چې عقیقه ورته وایي باره وروسته د نر دپاره 2 پسونه مستحب او د ښځې د نجلۍ دپاره چې پیدا شي 1 پسه. دا د نبي علیه السلام په حدیث ثابت دي په دې کې نر و ښځه فرق نه لري. د اول د واره سر خرول د دواړو دي. وروسته بیا تر دغه وار وروسته بیا د ښځې سر خرول یا لنډول ناجایز دی او په دغه وخت کې دا بالکل دواړه څوک د هغه پروا نه لري. دا واورې پوشتي جوار جلد اول 3مه حصه 58مه صفحه منهاج السنن 5م ټوک 1/9 صفحه او 5م ټوک دا قسم د مصر په خلاص دا نه کوي ډېر درته وایم او حجت الله البالغه ده شاول الله صاحب 2 ټوک 211 صفحه او مغني د ابن قدامه 8 ټوک 443 صفحه او رضی مختار 5م ټوک 214 صفحه فقه حنفي په صوبې جدید 5م ټوک 228 صفحه او علاوه سنن 14م ټوک 2998 صفحه درس تلمیذي 2 ټوک 315 صفحه او فقه اسلامي واجل تو 4م ټوک 2945 صفحه او دا غره کوم رساله د حقیقي دا رساله حقیقي کی شرعي حیثیت 53 صفحه او واقعیه 5م ټوک 490 صفحه والله سبحانه وتعالى. ډېره مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې محترم اختر محمد ورته به د دوهمې پوښتنې ځواب هم رسېدلی وي. قدرمنو اورېدونکو د نن ورځې خپرونه مو همدومره وه. د مفتي صاحب څخه مننه کوو چې د سختو مصروفیاتو سره موږ ته وخت راوایستي. د مفتي صاحب اورېدونکو د کوم پیغام لري؟ بس دعا درخواست دعاوې راته کوي. ډېره مننه محترم مفتي صاحب. قدرمنو اورېدونکو